السلام علیکم دوستانو، هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. نن د افغانستان او هند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 3 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلیږي او دغه لوبلړۍ د هند په کوربتوب البته ترسره کیږي. دا چې دغه لوبې څومره مهمې دي د نړیوال جام لپاره څنګه تمامیږي، د افغانستان لپاره کوم لوبغاړي باید مینوال ترې ډېره تمه لري چې دوی باید ښه لوبه وکړي او دغه راز افغانستان د څومره تمه چې دغه لوبې وګټي. په همدې اړه دلته راغلی یم د کرکټ مینوالو په منځ کې یم او د افغانستان البته د سیمه ییز کرکټ چې دوی سیمه ییز لوبې کوي او دلته خپل وخت تېروي له کرکټ سره، نو دوی نه پوښتنه کوم او دلته راسره یو 3 ځوانان ولاړ دي، دوی سره په وار وار خبرې کوو. ستړي مه شئ تاسو او نوم هم څه شی ده؟ ذکریا زازا یم د اتمې نایي اوسېدونکی. ډېره ښه ده زازا صاحب. نن د افغانستان او هند لوبې پیلیږي او شلوریزې سیالۍ دي. هند هم غټه لوبډله اعلان کړې ده، روهیت شرما، شبمان ګیل، ویرات کوهلي او ډېر نور لوبغاړي هم شته پکې. او د افغانستان سره فکر کوم راشد خان لوبه نشي کولی. څومره تمه لري د دواړو ټیمونو نه؟ افغانستان نه څومره تمه لري؟ دغه لوبې څنګه ارزوي؟ کوم لوبغاړي باید ښه لوبه وکړي؟ ته له کومو لوبغاړو نه ډېره تمه لري؟ والا دا لوبې چې دي بین المللي لوبې دي، ډېرې مهمې لوبې دي د افغانستان لپاره. هندوستان هم غټ ټیم ده، وړوکی ټیم نه ده او موږ سره متاسفانه دې لوبې کې راشد خان هم نشته چې د راشد خان یو فیورټ لوبغاړی د مینوالو او یو کیلو لوبغاړی ویل کېږي د خپل ټیم لپاره، افغانستان لپاره. صحیح. نو هغه چې نشته د هغې په ځای قیس احمد یا نور احمد هم ښه لوبه کولی شي. سپین بیټینګ کې د رحمان الله ګرباز نه ډېره غټه هیله کېږي او حضرت الله زازي نه چې ښه سټارټ واخلي د خپلې لور د ملي ټیم لپاره. که چېرته ښه سټارټ واخیستل شو نو انشاءالله به موږ ښه ټارګټ ورکړو. ډېره مننه. دلته بل ورور هم ولاړ، دلته پوښتنه ستاسو نوم؟ سلام علیکم ورور. که زه ماریار زازی نوم یم، اتمې ناحیې اوسېدونکی. ډېره ښه ده زازی صاحب. تاسو دغه لوبه ته څنګه ګورئ او له کوم لوبغاړي نه ډېره تمه لري د افغانستان لپاره ښه لوبه وکړي؟ دا ډېرې مهمې او راشد هم نشته. دا ډېرې مهمې لوبې دي ورکه، دا ډېرې مهمې لوبې دي. صدیق اتل هم ډېر ځوان لوبغاړی ده، زنفسه ده او خدای وکړي دغه ته هم یو چانس ورکړي او ګربز هم ښه سټرایک اخلي او حضرت الله زازی هم ډېر ښکلی سټرایک اخلي او خدای وکړي چې وچلېږي. او نړیوال جام هم راتلونکی شلوریز دغو لوبو لپاره بیا دغه لوبې څنګه ښې تمامېږي؟ ډېرې ښې تمامېږي، ډېرې تجربې ونه اخلي. هندوستان ټیم خو ډېر بین المللي ډېر قوي ټیم ده او په سطح جهان کې ډېر لور لري. بالران ته څه کول پکار دي؟ کوم هندوستاني لوبغاړي باید دوی تر خپل کنټرول لاندې ونیسي؟ ویرات کوهلي باید اول ورکټ ډېر مهمه ده چې واخلي او نور د همداسې پایل کې روهیت شرما او دغه د باید ورکټ ډېرې مهمې دي چې واخلي. ډېره مننه. دلته یو بل مینوال هم شته، دنه به هم پوښتنه وکړو. ستاسو نوم؟ زما نوم محمد زازی د کارتناو کې. ماشاءالله ټول زازیان دي او د حضرت زازي ممکن مینوال هم اوسئ. ډېر مینوال. نو تاسو دغه لوبه څنګه ګورئ؟ له کوم لوبغاړي نه ډېره تمه کوئ د افغانستان لپاره او د هند په لوبډله کې باید کوم بیټسمینان ډېر کنټرول شي او ډېر منډو ته پرېنښودل شي؟ مثلا زمونږ خپل ټیم کې عظمت الله دی چې باید دا ښه بالر د ښه بیټسمین دی، باید دا چې دا یو ښه الراونډر دی، باید ښه لوبه وکړي تر څو چې د افغانستان نوم هم په خلکو ته وښودل شي چې افغانستان هم یو کمزوری هېواد نه ده. او په هند هغه کې خو چې دا یو ویرات کوهلي چې دا باید دغه ډېر هغه شي ځکه هغه هر بالر سره بلدتیا لري. ډېره مننه. نو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو د ښې لوبې په تمه او د افغانستان د بریا په هیله نو ټول به په یو اواز وایي چې افغانستان زنده باد.